مخکی جمعہ باندې ما د سردار کونین د هجرت واقعا اما شروع کړی و سپدی مخکی جمعہ کې بیان شو خو الحمدللہ زمنګ د ملګرو دا بیانات اوریدل دا انشاءاللہ په اخلاص بنا دي نو موږ سره یو قسم تعاون کوي یو چا ذهن کې به دا خبر راغلی و چې مولانا صاحب د دې کوټې د سردار کونین نه ګیره چا اچولې وه او دې کې غټ کافران مرداران سوق رونو امیش تپارا چې پیغمبر دردېدلی نو دا اکثر د خپل قوم نه دردېدلی دا تاریخ گواه دی په دې باندې که تاسې موږ مطالعه وکړو د دې پیغمبرانو حالات زندگی وګورو نو هر یو نبی د خپل کور نه ډېر زیات دردمند شوی دی نو ګیره د سردار کونین د کور نه چې جبرائیل امین راغی او مشورې د کافرانو اوریدلې وه او د هغوی کومه فیصله شوې وه نو فیصله نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل امین راوړه د زړه په غوږو باندې دا واقعه واورئ اسلام دومره آسان نه و راغلی څنګه چې موږ ته داسې ویډیا میلاو شوی دی نو نن به څو خبرې کوم ستاسې د تقریر عنوان به دا وي انشاء الله د یو دوو الکانو ذکر به کوم یو الک چې په آقا مین دی د هغه نامه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه او یو بل الک دی چې د سردار کونین ته د کافرانو حال راوړلو هغه عبدالله بن ابي بکر دی نه د دوو وړو وړو الکانو چې د 12 کالو نه عمر د یو کم دی یو لګ ډیر دی چې لګ ډیر دی هغه علي شیر خدا دی چې کم دی هغه عبدالله بن ابي بکر دی د پلار قربانیم د هېرېدو نه ده د ابو بکر صدیق خود زوی قربانی او محبت په میاد ساتو انشاء الله نو د نن تقریر عنوان دا دی د دوو الکانو بهادری د یوې جینۍ چې هغه به مور د مؤمنانو جوړیږي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې ذکاوت د هغې فهم د هغې په دې دومره عمر کې دومره لویه تجربه او دومره کلکه حافظه او یو د دې خور ده چې د هغه نامه ده اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها وارضا د دې بهادری به ان شاء الله نو د دوو خویندو د یو ورور او د یو پلار او د یو زوم او د ترزوی او ډیر په نبی علیہ السلام ګران د علی المرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ان شاء الله د دې دریو دو الکانو یو معمر د عمر خاون د آقا سره د مینې او دو جنکی یو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها زمن کې د فهیره رضی الله عنه چې دا غلام آزاد شده د ابو بکر صدیق ته داغه بهادری ان شاء الله او د آقا مبارک د کور نه ګیرا د ابي جهل چې کومه فیصله په دارالندوه کې وشوه جبرائیل امین راغی او په دې زمن کې با هغه خلقو ته لګیا دهانی کو چې کوم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په شان اعتراض کوي هغوی له به جواب ورکوي ان شاء الله د علی کرم الله وجهه په خوله مبارکه باندې چې تاسو د علی صاحب د محبت دعوه کوئ نو تاسو وګورئ روایت د امام عیانا رحمه الله روایت د حضرت حسن بصری رحمه الله چې دا امام حاکم را نقل کړي د روایت د چا
دا علی المرتضی رضی اللہ عنہ چہ دا ابو بکر صدیق دا ہجرت دا نبی علیہ السلام سر انتخاب چھا کرو دا ابو بکر صدیق دا نبی علیہ السلام سر دا ہجرت انتخاب چھا کرو دا سو خبر ذہن کے واچا بے با انشاءاللہ فخبر باندے خپوش رنبے خبر ہو دارن ندوہ کی میٹنگ شو چار چاپیرا کافران دی پیسل پدی اتفاق راگے چی پیغمبر با قتلو ظالمان فیصل اکڑلا ابو سفیان چی دا نبی علیہ السلام سخرم دے دا امیری معاویہ پلارم دے دی وقت پوری ایمان نہ دے راوڑے لیکن یاد ساتھی اللہ کل کلد انسان نا یو حرکت خوخشی ابو سفیان اوتو رضی اللہ عنہ ابی جہل ورتوی او ابا سفیانا اولی لارے مشورینا ورتوی عجیب خلق تاسی ہیں خپل کوي د چان نمنئی قتل ولداغی ستاسی سنگ ذہن منی بی پلارا رالوی شوے دے ستاسی ٹول امانتو ناغسر پرات دی ستاسی ٹول روزگار داغی پا مشور روان دے قتلی صلح کوئی پریگی دئی ملگرو تے سزاور کی مرگری بے کمشی ابی لہب ورتدا سے مخام خود رے دو ورتوی تابان دی زما دیر لوی اعتمادو چت دیر اخیار انسانے ابا سفیان اخیار نہیں دا ظالم ورتوی ابی لہب سکت رد نبی علیہ السلام سکا تو اخیار نہیں منگ داغی ملگرو تا سمرا سزاگانے ورکڑے داغی ملگری منگا پتو دو شگو آچول داغی ملگری منگا پا انگار دو اور آچول داغی ملگرو تا منگا میشتی روٹی ورنکڑلا لیکن ارورس چپاغی تکلیف سیوا کی گی داغی من محبت رسول اللہ سر ڈیری گی داغی تکلیف باندے داغ ملگری کمی گنا رز مرگری سیوا کی گی ابا سفیان ساتر پوگوا چولاڑو زکخو اللہ ایمانم ورنسیب دے وجنا روافظ تمنگو دا اللہ نو یری گئی تشپ لا الہ الا اللہ بخلاسی گئینا دا صحابہ شان او منئی دا صحابہ مقام او منئی علی شیر خدا خو زمون دا سر تاج دے علی شیر خدا من چاہتا ورکونا اہل بیت من چاہتا نپریدو اہل بیت زمون ایمان دے اہل بیت زمون عقیدہ دا اہل بیت منائی واللہ باللہ دا رسول اللہ گوانڈی توب دے زمون ایمان دا دے حسین من باندی گران دے حسن منگ باندی گران دے عباس منگ باندی گران دے واللہ داوی دخپی ذر خورے منگد دنیا د جواہراتو او د سونی برابر نگنو سونا داوی پا مخ کے صدا جواہر او ملاغہ لری داوی پا مخ کے صدی لیکن کمال لا دے چد رسول اللہ ٹول ملگرو تد احترام لا سوچت کو راضی زمنگ دا ابو بکر صدیق شانو گو رہے راضی زمنگ دا عمر ابن الخطاب شانو گو رہی دا زڑ پستر کو باندی داوی شانو گو رہی دا تعصب پا نظر ورطا گو رہی ماں واللہ دا ابو بکر تاریخ کو گو رہی قسم دے دا زڑن بخلق زویم دستر گنا اوخ کے نا وینی براوانی شی قسم دے داوی دمر قربانے ندی خواہ بس فیصلہ اوشوا لاڑل سردار کونین تا جبرائیل امین راگ ماتا سلا تقریر سر کی او عنوان کی خودو آغدا
چې ابو بکر صدیق بخپل اډر داغي انتخاب شوه او که چای انتخاب کړي مونږ نوایو مونږ بلان شو امام حاکم تا امام حاکم روایت را نقل کړي دے امام حاکم روایت د چا راوړې اے روافض ووري اے د ابو بکر مخالفین ووري اے د عمر مخالفین ووري دا زما خبر نه دا امام حاکم راوړې دا قول د علی شیر خدا دے علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں فرمائلی سوئی وہی زما دے پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چی مکہ مکرمہ کے ڈیر کسان دی خو اللہ رب العالمین جبرائیل امین را اولے گلو سو گرا اولے گلو جبرائیل امین را گے گوری ماتا سی تولیو ابو بکر انتخاب خپل شوے نا جبرائیل را گے سرداری کونین توئی اے دا اللہ حبیب اللہ سلام کئی او بعد سلامنا رب العالمین فرمائی زما محبوب تا او آیا زما حبیب تا او آیا خپل خلیل ابو بکر زان سروالا سوگوالا خپل خلیل دوست خلیل دوست زما خلیل ابراہیم دے او ستا خلیل ابو بکر صدیق دے والا خلیل دی زان سرا نو دا ابو بکر انتخاب چاو کو اللہ کو نو پتہ او لگی دا چی دا شان دا ابو بکر کے روافظ دروغ وائی او پا علی صاحب دروغ وائی علی صاحب وائی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتخاب اللہ کرے او سردار کونین تا محبوب سوئی زما دا شین سادر واغندا زما سو کا شین سادر واغندا زما پا بستر باندے آرامو کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کور کے انتظار کئی زبر وانے گم محبوب مبارک ادھر درد خپل کور پا مینس کی او باری تقریر وقت را گئی او بار تقریر دے او تقریر سو کئی ابی جہل کئی چاہتا تقریر کئی خپلو ملگرو تا کئی ملگرو کی سوگ دی اللہ اللہ اکبر اگا خلق ملگری دی دا ابی جہل کم چے لوئی لوئی مرداران اللہ پا بدر کے جہنم تا ارسول سنادی دی قریش ابی لہب سکت را دا پیغمبر قتل تناستے عطبہ ناستے امیہ ابن خلف ناستے دا لوئی سنادید قریش او ابی جہل ادرے دو دا تکبر نڈک دا غرور نڈکے دا حسد او دا کنی نڈکے دا نفرت نڈک کلمات استعمال کل او دی اخپلو ملگرو تسوئی تقریر ووری دا ابی جہل لعین وی الکا ستاسی سخیل دے دانن چی پا دے کور کی سوک گیر دے داغا با دا خیلی وی تاسی لوئی چی تاسی با پا ما ایمان روڑی که ایمان نروڑی نو تاسی با زمان دا مرگرو دا لاسا قتل شئی او بے با تاسی جہنم تا ارسے گئی وی دا تقریر کئی دی دا خبر چی اکڑن دا خپلو مرگرو نے تپوسو کو وی دا خبر خطا سے اوریدلی دا چی دا خبر دا محمد بن عبداللہ کی اغی ورطویلی آو سرداری کونین میں دا کور دا مین دا جواب ورکی ورطوی اے لعین ووران اے مکار ووران ما چکم خبر کردی دا زما خبر رشتیا دا اللہ رب العالمین با تاوستا ملگری زما دا ملگرو دلاس جہنم ترسائی اللہ اکبر محبوب مبارک میں داسو کل انداز را جواب ورکو جبرائیل امین را گئے اللہ رب سلام کی اے دا اللہ حبیبا
الله ډیر خوشاله شو پدې خسته کلماتو باندې تا چې سوال الله وی ما رښتیا کړلا د بدر میدان چراغه زړه خلی نیولې وي په پوزه کې به مجدانه نشو په دې وخت به را اوتل زګر زوس جهنم ته ورسېدلې او به ورته نبی عليه السلام یې دهانی وکړه بدر کې په غونډې ورته ودرېدو موړه باندې لاندې کند کې د مرداران پراتو نبی عليه السلام ورته ویل او ار یو ته به نوم اغسلو اے پلان کیا د پلان کی زویا اے پلان کیا د پلان کی زویا الله چې کوم وعده ما سره کړی و چې طالب فتح در کوم مالای فتح راکړه او الله چې تاسو سره کوم وعده کړی و چې ما ویلو الله ز په خپل وعده کې دروغجن نکړم تاسو جهنم ته ورسولای نبی علیہ السلام چې دا تقریر وکړو زمکی ته لاس کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم سورہ یاسین ډومبئی رکوې تلاوت کړلا قرآن شریف سورۃ یاسین علماء کرام وی د هر صد پار سړوي سړه د قرآن هغه سورہ یاسین دی الله رب العالمین ورتا حکم کوي اے زما حبیبا پدی شگی دم کا نبی علیہ السلام شگی را غونډی کړي دې باندې چف وکړو کور کې ولاړ دې او د کور نه چار چا پیرا شگی داسې وشیندلې پکار خدا دے چې غولی کی پریوزی کور کے دننا احاطہ کی پریوزی لیکن پرشتے رالے آغی شگولی دمر قوت ورکو چی داغوی سترگو تے او رسولے دا کافران سترگو باندے خارا خراغے اغوی لگے دی سترگی مگی اغوی لگے دی سترگو باندے دردراغے یو بلتوی سوشو سگر دراغے سغبار راغے نسیلی اشتا نہ ہواشتا او سیلینا بغیر ہوا راغلا زمان سترگی د خور ڈکے شوے اگوی لگے دی سترگی د زان سپاکے او سرداری کونین بہر را اوتلو دے زمن کی او خبر در تکوما اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابی جہل زوی دے اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ایمان روڑو یوزلی سرداری کونین سرخوا کے ناستے محبل صلاة و سلام انتہائی مین کولا اکرم رضی اللہ عنہ ازان ترانیز دیکھو اے اکرم ما ترانیز دیشا زچ پکم اشپاد مکی مکرمین و تلما تکمزے پروتوے و یا رسول اللہ استاد کور دروازے تا مخامخ پروتو ما وہ اسے دی محسوس کر وہ آو یا رسول اللہ یا اسے میں محسوس کر وہ اسے زمالنگ زماد بدن نا اچت شوئے ہو یا سڑے زمالنگ پا بدن باندے برابر ہے داغیخ پا زماد دی بدن سر اولگی دلا زماد آتش داغیخ پی سر اولگی دو زماد تشیل سکون ملو شو او زمانہ اولان دی غرزی دلے لنگی پا ما باندے واچولو مطلب زمان عورت سکو سیکو وستا نبی اغا نبی نے دخپل دشمن عورتم پٹی داغا رازم مرگرو تنخکارا کئی یا امتی تسنگ امتی منا تو راز کارا کئی تسنگ امتی زانتوے منا تدخپل مسلمان راز کارا کئی تدخپل مسلمان حیاء اچھتے ولی کے دا سے پیغمبر علیہ السلام ورتوئی لنگ ساسم کوئی آو وی وہ پہ جندو سوگو اکرام رضی اللہ عنہ مبارک ہوئی چی واللہ یا رسول اللہ ما خسوک ندی پہ جندلی وہ حیران شما نوی تاولی سر نو چتولو وی زمان سترگوی دمرا خور پرتیوی کماول چاپا کرا ثابت اللہ پا تشکرے دا زد آغین اتاو ماغمی لرے کولی خوی دا خیٹ میں دیر خوگا لگی دلا نو لکا کزما د ملګرو خپوي
نو پکار د زه دردمن شوی وې نو مال درد ملو نشو به مې سوچ مرګورو نو تاسو نه وکړه چې ما باندې لنګ چا برابر کو ټول ویل من خبر نه یو نبی علیہ السلام ورته وی اغزوما زه تیز روانو نو استاد دې تشي سره مخپو لګیدله شپه و تیاره وه چې مې ولیدل نو استاد بدن نه لنګ غورځېدلی نو ما زر در باندې لنګ راخور کو خپل صادر چې پردې بل مرګرې د دې عورت ونه ګوري او ست چې وې زما بدن ډیر تشه مې یخ شو ښکلی ولګېدلو هغه زما خپه ورسره ټچ شوې وه اکرم رضی الله عنه ته ډېر ښکلی انداز کې د عشق جواب ورکوي و یا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وي چې په هغه شپه م تا ته پروت ما او که جنگي بدر له درغلی ما او که نورو جنگونو ته درغلی ما زما دې د خدای په ذات قسم وي چې زما زړه کې تا سره مینه پرته وه والله د نبي سره چا مینه کړې ده هغه اکرمه یې ځان ته رانږدې کړو اکرمه رضی الله تعالی عنه مې درې ځلې وویل الحمدلله و اکرمه ولې وی چې الحمدلله و یا رسول الله ما دا راز پټ ساتلی دی چې کله به په ما باندې څه چل راغی ما به دې خپل تشي ته لاس یې وړلو هغه خوشبویي چې زما د تشي نه تلله والله هغه خوشبویي ستا د بدن برکت دی اوس هم زما د تشي نه وایي هغه خوشبویي روانه ده د نبي علیه السلام خپه مبارک ورسره ټچ شوی وه یو روایت عبدالله ابن عباس را نقل کړی ابو طالب د علي صاحب پلار دی چې کله وفات شو نو علي صاحب ورته راغی وی یا رسول الله هغه ګمراه تره دی وفات شو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ویلي غسل ورکا کفن ورکا او خخې کا نبی علیه الصلاة والسلام نه حضرت عباس رضی الله عنه د ده خو ورور دی که نه د عباس څه دی جواب ملاو نشو څه شی دی دا خو ورونه دي که نه عباس صاحب ابو طالب صاحب حمزه صاحب عبدالله صاحب او لعین ابی لهب لعین ابی لهب نو عباس صاحب ورته وراره وی قربان کاکاجی وایا وی اے وراره جانا تا سران زمارور ته دشمن تا پر خودلې نه تا سره ډیر امداد کړی دی اے زما وراره ستا مینې داغې تاون تا سره هغې سره څه امداد وکړو که نه ورته وی اے کاکاجي ستا رور د خپو لاندې اور بلیږي یا د هغې بدن چې ما سره ټچ شوی نه دی هغې ځای کې اور بلیږي زما مینې ورته دا فایده ورکړه چې ظاهر بدن یې د اور نه بچ دی او تلی ما سره نه ولګېدل نو لاندې تلو کې ورته اور بلیږي اور باندې سوځېږي خو یاد ساته د هغې بدن چې ما سره ټچ شوی دی ظاهري ټچ هم دا فایده ورکړه چې د جهنم اور ظاهر کې د هغه بدنه نه سیزي عباس صاحب افسوس وکړه هی وروره کاش که د ایمان راوړی وی کاش که د ایمان راوړی وی په هر حال دا خبره دلته اوس پرېږدم